یو بل بت ماتونکی اومه برخه ورک د ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راوله خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راوله هیلې چې ژوند شي بیا حیات ومومي ژوند واخلي محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راوله محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان راوله غوندي یو بل قهرمان راوله ټوټې چې سو منات کړې د یو بل بت ماتونکي د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست الله رب العزت مو خوشحاله لره دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د یو بل بت ماتونکي د داستان د خپرونې کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېر برخه کې مو واورېدل عمران بلازاري په خپله بستره کې او ریشي په خپل کور کې په درانه خوب او یو بل یې په خوب کې لیدل خو په درمسال کې د هغوی سودا کېدله اوس دا چې څه وسول په نن خپرونه کې به یې واورو راتلونکې ورځ د لمر راختو څخه لږ وړاندې عمران بلازاري د خپل کار لپاره د کور څخه ووت هغه چې کله د فاطمې ماڼۍ غوندې کور مخې ته تېرېده د دروازې د پردې له شا څخه د فاطمې اواز واورېد عمران هغه ورته ودرېده د پردې له اړخ څخه یې د فاطمې څېره ولیده د هغې په څېره کې هېڅ بدلون نه و فاطمې وویل خپله وعده دې په یاد لره د عمران بلازاري وینه په جوش راغله خو هغې ته یې هېڅ ونه ویل او په خپله مخ ولاړ د راجا د ماڼۍ هغې کوټې ته ورغلو چې په هغه کې د غزنې دوه بندیان نظام اوریزي او قاسم بلخي اچول شوي وو لکه څرنګه چې مخکې وویل شول د هغوی لاسونه او پښې خلاصې وې کوټه هم خلاصه وه خو د کوټې شاته دوه پیرهداران ولاړ وو څرنګه چې راجا د هغوی څخه د راز معلومولو کوښښ کاوه نو په همدې خاطر یې هغوی د نورو بندیانو په شان په زنځیرونو کې تړل په بندیخانه کې نه اچول بلکې د هغوی د خوشحاله ساتلو لپاره یې داسې انتظامات کړي وه لکه د شاهي میلمنو لپاره چې کیږي د هغوی د دې غوښتنې په اساس چې دوی ته خوراک او څښاک یو مسلمان راوړي نو دا انتظام د عمران بلازاري په لاس کې و چې د هغوی د تیښت لپاره یې بندوبست هم کولو خو مشکل په دې کې و چې هلته هر وخت پیرهداران موجود وو عمران بلازاري هغوی دواړه بندیانو ته وویل چې تاسې راجا ته د دروغ یو داسې خبره وکړئ چې د هغه اعتماد در باندې راشي او دا پیره در څخه لرې کړي نظام اوریزي او قاسم بلخي پرې سوچ او فکر کړی و چې راجا ته څه ووایي او هم یې دا سره غوټه کړې وه چې دوی به راجا ته دا وړاندیز هم کوي چې دواړه د هغه په پوځ کې اوسیږي پوره وفادارۍ سره به د هغه پوځ د غزنې د پوځي مشر ته به د جنګي چلونو تربیت او روزنه ورکوي چې په دې ډول دوی ځان ته د تیښتې لاره پیدا کړي خو راجا جیپال د لاهور څخه ورک و هغه د خپل ناکامۍ په بریا باندې د بدلېدلو لپاره لیونی کېده هغه نوي پوځونه تیارول او هم یې د ګاونډي ریاستونو څخه پوځونه راجمع کول ځکه چې په غزنې باندې د حملې هوډ یې کړی و په دې ورځ هم چې عمران بلازاري د غزنې د دواړو بندیانو کوټې ته ورغلو نو په هغوی دا زور او فشار راوړلو چې راجا تیر باسي او د هغه سره اعتبار پیدا کړي په کوم وخت کې چې د هغه سره خبرې کولې په همدې وخت کې د هغه په محبت باندې د مرګ تیارې راخپرې شوې فاطمې د شپې مکمل پلان جوړ کړی و ریشي په خپل کور کې وه نور د کور ټول غړي هم موجود وو هغوی د ګنګرګانو او نغارو ورسره د خلکو د منډو رامنډو اوازونه او هم د ماشومانو د شور او زوږ اوازونه اورېدل بې شمېره خلک را روان وو ریشي هم له نجلۍ وه هغې هم د سیل لیدلو لپاره بیرون منډې کړې په کوڅه کې چې غټ ترمسال مشر پنډت را روانو د هغې په لاس کې یو وړوکی زنګ و چې هغه یې کړنګولو او را روانو د هغې تر شا نور 4-5 پنډتان او د هغوی بالیکان وو هغوی ګنګرګان ګړنجول او هغوی تر شا یو ډېر ښکلې پالکي ډولۍ چې 4 کسانو په خپلو اوږو نیولې وه یو پنډت ترې 100 قدمه وړاندې شپېلۍ وهله د هغوی تر شا بې شمېره خلک را روان وو ریشي په خپله دروازه کې ولاړه وه او د دوی سیل او تماشا یې کوله غټ پنډت چې دې ته راورسېده نو د هغې څخه یې نوم وپوښتلو په دې وخت کې په ریشي باندې ویره راغله او دا ور په یاد شوه چې مور او پلار خو دا د پنډتانو مخې ته د ورتلو څخه منع کړې وه هغې خپل نوم ونه ښودلو د شا له لور څخه چا اواز وکړ چې د دې نوم ریشي دی د ریشي پلار مور او ورور هم په دې وخت کې بیرون راغلي وه ریشي په شا ولاړه د پنډت په څېره باندې د حیرانتیا او خوشحالۍ نښې راښکاره شوې ریشي د هغه د تصور او خیال څخه هم ډېره ښایسته وه پنډت وویل اندرا دیوي د دې نجلۍ غوښتنه کړې ده د ریشي مور چیغې کړې نه مهاراج بیا راغله د پنډت او ریشي ترمنځ ودرېده او وویل دا هغه پیغله نه ده چې تاسې یې لټوئ
ریشي د خپلې دروازې په لوري په شا تلله چې پنډت ور مخکې شو او هغه یې در مټ څخه ونیوله. مشر پنډت د ډوډۍ راوړلو امر وکړ. هغوی ډوډۍ راوړه او په ځمکه کښېښوده. مشر پنډت وویل دا د دیوې او راجا دواړو امر دی. اندرا دیوې چې د کومې پیغلې غوښتنه وکړي هغه چې کوم کور کې اوسېږي په هغه کور کې د ټولو دیوې او دیوتاګانو قهر او عذاب نازلیږي. دا چې کوم مور زیږولې هغه به لیونی شي او خلک به یې د آبادۍ څخه وشړي. دا ستا لور نه ده، دا د دیوې امانت دی. موږ د هغې د وړلو لپاره راغلي یو. ریشي یې راکش کړ او په ډولۍ کې یې ور ټېله کړه. هغې چیغې او سورې وهلې او د خلاصون لپاره یې خپل لاسونه او پښې وهل. د پټنیدانو سره راغلي یو کس د دسمال په اندازه یوه ټوټه د هغې په پزه او خوله ورکښېښوده. ریشي یو ټوپ وهلو او بیا د هغې جسم بېسده، سترګې بندې او سر یې یوې لوري ته ځوړند شو. هغه یې په ډولۍ کې واچوله. بیا چې څرنګه دا بې شمېره خلک د کڼنجانو او ګونګروګانو په وهلو سره راغلي وو همهغسې بېرته ولاړل. د کوڅې او کلي خلکو د ریشي مور او پلار ته مبارکي ویله چې دیوې د هغوی لور د قربانۍ لپاره قبوله کړه. ځینې کلکو مذهبي خلکو خو د ریشي مور او پلار ته د حسد په سترګه کتل، خو د چا چې دومره ګرانه لور پنډتانو ته د حلولو لپاره وړې وه هغوی د زړونو په حال هیڅوک پرته د الله تعالی څخه نه وپوهېدل چې د هغوی په غوږونو کې لا تر اوسه د خپلې هغې لور چیغې او سورې اورېدل کېدې چې څو ورځې مخکې یې د خپل خاوند سره ژوندۍ سوځولې وه. صرف شان زمری د میدان راولا محمود غزنوي غوندي او بل قهرمان راولا غوندي او بل قهرمان راولا ورک د ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راولا خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راولا هیلی چې ژوند شي بیا حیات و مومي ژوند واخلي محمود غزنوي غوندي او بل قهرمان راولا محمود غزنوي غوندي او بل قهرمان راولا غوندي او بل قهرمان راولا دا خاورن نړتیاوي. د ماښام څخه وروسته چې کله عمران بلازاري خپل کور ته راغی نو لږ شېبه وروسته جګموهن هم راغلو چې ژړا او چیغې یې وهلې. هغه عمران بلازاري ته وویل ریشي پنډتانو یوړه. د دې خبرې په اورېدو سره په عمران بلازاري لکه د زړه حمله چې راغلې وي حق پک ودرېده. هغه ته جګموهن وویل کیدای شي پنډتانو ته چا ویلي وي چې رشید د رمسال ته نه راځي او همدا نجلۍ د قربانۍ لپاره مناسبه ده. عمران بلازاري ترې وپوښتل آیا دا ته معلومولی شي چې ریشي به یې چېرته بیولې وي او د هغې قرباني به کله ورکوي؟ جګموهنه دا به ستا په ما باندې لوی احسان وي چې دا معلومه کړې ریشي چېرته ده. زه د هغې د ژوند ژغورلو لپاره خپل ټول کوښښ کوم حتی د خپل سر په بدل. جګموهن وویل هغه به یې لرې د رمسال ته وړوي. ما اورېدلي دي چې د یوه انسان قرباني داسې نه ورکوي چې هغه دې راونیسي او ودې وژني، بلکې هغه څو ورځې پنډت د خپل ځان سره ساتي، هغه پاکوي او بیا یې د قربانۍ لپاره تیاروي. معلومه نه ده هغې به څه انتر چنتر وایي چې بیا هغه په خپله خوله دا وایي چې ما د دیوې په پښو کې حلاله کړئ. زه به د دې معلومولو کوښښ وکړم خو زما دا باور نه راځي چې ته به هغه وژغورې. که دې وژغورله هم نو هغه به بیا موږ په خپل کور کې نشو ساتلی، هغه به بیا زموږ څخه خامخا وړي او زموږ سره به په تا هم مصیبت راشي. جګموهن په چیغو چیغو ژړل، بېهوشه شو. کله چې لږ راپخوت شو نو وویل زه د دې ملک څخه وتل غواړم، ما ته د خپل دین څخه کرک راځي او زړه مې ترې بیخي تور دی. عمران بلازاري وویل ستا په مذهب کې د بدي او زړه تنګۍ څخه نور څه دي؟ ته دې د خپل مذهب کتابونه ولوله، بګوت، ګیتا، راماین او مهابهارت ولوله. دا د جنسیت او ظلم څخه ډک، په هغه کې یې دوکې، فریب او د وعدو څخه تښتېدلو ته جواز ورکړی، په هغې کې یې دیوان او دیوتاګان په جنسي اختلاط ښودلي. په دې کتابو کې یو د بل څخه شرمناکې خبرې لیکل شوي، د ښځو او ماشومانو وژل یې روا ګڼلي. که ستا خور سمدستي ووژنې دا غوره خبره ده، ځکه ماته معلومه ده چې تر څو پورې ژوندی وي نو پنډتان د هغې سره څه سلوک کوي. د جګموهن سترګې بټې راووتې او رنګ یې تک ژړ شو. عمران بلازاري وویل تاسې د تیږو د خدایانو څخه وویرېږئ، ته د هغوی سره د مخامخ کېدو څخه ویرېږې. زه یو مسلمان یم، زما د هغوی څخه هیڅ ویره نه کېږي. زه به ستاسو دیوانو او دیوتاګانو څخه ستا خور په زوره اخلم. که زه په دې مقصد کې کامیاب شوم نو ته او ستا خور به زما سره ځئ. جګموهن وویل چېرته؟ عمران بلازاري وویل
دا به بیا په همهغه وخت درته وایم بله دا چې زموږ دین به قبلوئ جګموهن وویل ما ته دا په دواړو سترګو قبوله ده زه ستا سره دا وعده کوم که موږ دواړه دي د دې ځای څخه چېرته لرې بوتلو نو موږ به مسلمانان شو او ریشي به هم ستا میرمن شي عمران بلازري وویل خو زه ریشي په دې هیله او لالچ نه راخلاصوم چې هغوی سره واده وکړم بلکې زه ستاسې د پتاګانو ته ماتې ورکول غواړم ما د لیوانو د خولې څخه د ښکار راخلاصولو پوخ هوډ کړی د دې لپاره چې زه د خپل ځان څخه تېرېدلو ته چمتو یم زه ستاسې راجا ته دا ویل غواړم چې ستاسې د تیږو خدای د مسلمانانو د رښتوني خدای په مقابل کې هیڅ بېروحه تیږه نور څه نه دی ته ورځه جګموهنه ښه بېغمه ویده شه جګموهن ولاړ خو د عمران بلازري جذبات داسې ولکه په هغه چې اور بل شوي مکې هغه د غزني د دواړو بندیانو د تیښتې لپاره پلانونه جوړول د هغې تیښته یوازې د دې لپاره ضروري نه ګڼله چې د پنډت څخه راخلاص شي بلکې هغه لیدل چې راجا د هغوی د خوشحالولو لپاره داسې د هغوی زړونه ساتي لکه هغوی چې میلمانه وي عمران بلازري په دې ویره کې و چې نظام وریزی او قاسم بلخي ځوانان دي او د راجا په ماڼۍ کې داسې ښایسته او شوخ نجونې شته دي که یوه یې هغې کوټې ته ور ولېږل نو د هغوی څخه به خپل ملک او دین هیر کړي او د دې نتیجه کې به هغوی د راجا په پوځ کې داخل او د غزني د پوځ لپاره به یو لوی خطر شي عمران بلازري د هغوی د تیښت لپاره ډېر اندېښمن و اوس خو ریشي د خلاصولو کار هم د ده په غاړه پرېوت هغه په زړه کې د ریشي محبت او مینه ناسته او دا یوه جذباتي مسله وه او هغه یې د ځان لپاره یو چلنج وګڼلو لکه څرنګه چې د هندوانو د تاګانو د مسلمانانو رښتیني خدای ته ګوت څنډنې کولې همدارنګه دا یوه مذهبي معامله وګڼله هغه په دې معامله باندې دا سوچ او فکر کولو لپاره په کوټه کې قدم وهلو تر دې چې د هغه دماغ ستړی او ستومانه شو هغه پورته وکتل او په دې جذباتي حالت کې هغه ته داسې څرګنده شوه لکه په چت کې چې یو ستوری ځلیږي د هغه لاسونه بې اختیاره د دعا لپاره اوچت شول سترګې یې پټې او اوښکې ترې روانې شوې د هغه ژبه په خپله چلېده او له خولې دا الفاظ راوتل ای پروردګاره زه چې څه کوم ستا د خوشحالۍ لپاره ستا په نامه یې کوم ما ته په دې لاره کې همت راکړه زه د کفارو د دې ملک اوسېدونکو ته دا ثابته کړم چې ستا نوم او ذات حق دی ای د کائناتو ربه زه کومه ګناه نه کوم که زما په نیت کې ګناه وای نو فاطمه به زما څخه نه خفه کېده تا لیدلې ده چې ښایسته پیغله تا لیدل چې دې ښایسته پیغلې زه په څومره غټ امتحان کې اچولی وم او څرنګه ترې پاک او صاف راوتلم خو دا هم ستا خاصه مهرباني وه ای ذوالجلال ربه ما ته د خپل نور څخه رڼا راوښیه او زما مرسته وکړه که زه چیرې د خپل ذات لپاره کار کوم نو زما روح قبض کړه او ما د ګناه کولو لپاره ژوندی مه پرېږده هغه چې کله د دې دعا څخه وروسته خپل لاسونه پر مخ راکش کړل نو ذهن یې خالي او زړه یې مطمئن و هغه سر کښته نیولی ولاړ و ناڅاپه د هغه په ذهن کې یو سوچ او فکر راغلو هغه په منډه خپل بکس ته ورغلو بکس یې خلاص کړ د هغه څخه یې خنجر راویست او په خپله بډه یې ووهلو بیرون راووتلو نی قسم پشان تلن وحشت کړه دړې وړې سپین نظام د قرآن راولا وحشت کړه دړې وړې سپین نظام د قرآن راولا محمود غزنوي غوندي او بل قهرمان راولا ژوند مزل کې د بریا لاره بیان راولا خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راولا هیلې چې ژوند شي بیا حیات و مومي ژوند واخلي د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو د هغه تګ داسې ولکه چې قدمونه یې خپله اوچتېږي او ذهن یې په کوم بل لوري روان وي هغه په کوڅو کې روان و تر دې چې د کوڅې اخرنۍ برخې ته ورسېده بیا هغه تګ د ونو په منځ کې پیل کړ یو ځای تم شو خپله بګړۍ یې راخلاصه کړه او داسې یې وتړله چې د هغه مخ پکې پټ او بیا روان شو په تیارې کې هغه ته درمسال ښکاره کېدلو هغه یو جاسوس و او د ښار د ټولو کنجونو څخه خبر و هغه ته دا هم معلوم و چې مشر پنډت د درمسال په څنګ کې اوسېږي کیدای شي ریشي هم هلته وي عمران بلازري ودرېده او څه سوچ او فکر یې د ځان سره وکړ او دا پرېکړه یې وکړه که ریشي د لاسه ورغله نو دوی به بیرته خپل کور ته نه راځي بلکې سیده به پېښور ته ځي یو قدم مخکې نه و تللی چې بیا داسې ودرېد لکه یو نالیدلی انسان چې د ده په سینه لاس ایښی وي او درېدلی وي هغه نظام وریزی او قاسم بلخي په خیال کې ورغلل او دا فکر یې هم را بیدار شو چې یوازې د ریشي تښتول خاص د ده د ذات پورې اړه لري او د ده اصلي مسؤلیت د هغه دوه بندیانو راخلاصول دي هغه ډېر اندېښمن شو او په قلاره د درمسال په لور وتلو هغه ته دا احساس پیدا شو چې باید د ډېر احتیاط څخه کار واخلي هغه د ګوتو په سر د درمسال ته ورسېدلو دننه تیاره وه بیا راتاو شو
او په هغه لور ولاړ چېرته چې د پنډت کور و. دا هم د درمسال برخه وه، خو لا پنډت د کور څخه لرې و چې دروازه خلاصه شوه. د کوټې رڼا بیرون راووته. په دې رڼا کې یوه ښځه ولیده چې بیرون راووتل. پنډت هم ورسره و. بلازاري هم هغلته په خپل ځای کې کېناست. هلته ونې او واښه وو. هغه د ګوتو په سرونو مخکې ولاړ او هلته یوې ونې ته پټ ودرېده. هغه دا ښځه وپېژندله چې فاطمه وه. پنډت هغه په غېږ کې ونیوله او ورته وویل ستا کار خو وشو، اوس ښه ډاډه کور ته ولاړه شه. فاطمې وویل که هغه ما دلته لیدلی وای نو زه به ډېره ډاډه شوې وای چې زما کار شوی دی. ګوره زه ستا د خوښې وړ څرنګه قیمت درکوم. پنډت ورته ویل ته بیا هم شک کې پرته یې، هغه زه دلته نشم ساتلی، هغه زموږ د غونډیو واله درمسال ته رسولی. که ته دا غواړې چې موږ دې هغه سبا ته ختم کړو نو داسې نشي کېدلی. موږ یو خاص لاره ده، دا قرباني د لومړي ځل لپاره نه ورکول کېږي. ما په خپل ژوند کې د 4 داسې نجونو او 2 ماشومانو قرباني ورکړې. دا پیغله زموږ کم تر کمه 1 میاشت د غونډیو په درمسال کې ساتو او هغه داسې چمته کوو چې د هغې حالت بدل شي. په خپله خوله بیا دا ووایي چې ما قرباني کړی او د خپلې قربانۍ مقصد بیان کړي. ما ستا مراد پوره کړ، هغه به اوس ستا په لاره کې د خنډ کېدو لپاره نه راځي. ته اوس لاړه شه او بیا هم زه راځه. فاطمې وویل ما تر اوسه نیم مراد پوره شوی. پنډت ورته وویل پاتې به دې هم پوره کړم. زه به تا ته داسې شی درکړم چې هغه په خپل سر ستا په قدمونو کې کېږدي. یوازې ځې که زه هم در یو ځای پرې در سره ولاړ شم. فاطمې وویل نه یوازې ځم. عمران بلازاري ورسره نږدې و. د هغوی ټولې خبرې یې ښه صفا اورېدلې. هغه ته اوس دا بیخي په ډاګه شوه چې ریشي فاطمې پنډت ته په لاس ورکړی او هغه په دې هم پوه شو چې فاطمه د دې په مقابل کې پنډت ته څو عوض او قیمت ورکړی. فاطمه چې کله د عمران بلازاري په خوا کې تېره شوه پنډت دروازه بنده کړه. عمران بلازاري پاڅېده او د فاطمې پسې روان شو. وړاندې ونې او ځنګلي بوټي وو. عمران بلازاري د فاطمې په دې زړورتیا حیرانېدلو. هغه د ډېرې غوسې څخه داسې حالت ته رسېدلی و چې د فاطمې د وژلو ته اماده شوی و، خو بیا یې خپل ځان کنټرول کړ. فاطمه ډېره چالاک روانه وه او عمران بلازاري په همدومره تیزۍ سره فکر او سوچ کولو چې هغه د دې سره څه وکړي. عمران هغه ته ورنږدې سو نو فاطمه ودرېده. عمران بلازاري هغه ته وویل ستا پاتې ارمان به پوره نه شي. تا چې د خپلې لارې څخه د یوې معصومې پیغلې لرې کولو کومه رزیله طریقه غوره کړې نو د هغې سزا به په خپل ژوند کې په دې دنیا ګالې. فاطمه ووېرېدله او ویل اوهو زه ووېرېدم چې بل څوک دی. ته کوم ځای څخه راغلی؟ عمران بلازاري وویل د کوم ځای څخه چې ته راغلې که زه وغواړم نو همدلته دې وژلی شم، د دې ځای څخه دې ورکولی شم، ستا میړه ته ویلی شم چې ته په کومو لارو سر او دا رنګه په ما باندې قبضه کول غواړې. عمران بلازاري په غوسه او بړچ وویل راته ووایه او ځواب راکړه. فاطمې په مړه اواز وویل د یوې هندي پیغلې لپاره ته دومره اندېښمن یې؟ عمران بلازاري ورته وویل زما خبره ښه په غور سره واوره. که ته بیا دې درمسال ته راغلې نو په ژوندیو پښو به بېرته خپل کور ته ولاړه نه شي، او که زما کور ته راغلې نو ستا جسد به هم څوک پیدا نه کړي. له دې وروسته دې د خپله کوره بیرون ونه ګوره، او که دې په کومه ذریعه یا خپله دې پنډت یا بل چاته وویل چې زما او ستا دلته لیدنه شوې نو ستا انجام به ډېر بد او خطرناک وي. فاطمې په ډېرې عاجزۍ وویل چې ما څه کړي هغه ستا د حاصلولو لپاره. ما ستا په وجود کې خپل خلاصون لیده. ما داسې فکر کولو چې هغه هندو پیغله یوازې تا د خپل زړه د خوشحالولو لپاره ساتلې. ما ته دا معلومه نه وه چې ته به هغې پسې دومره لیونی یې. عمران بلازاري په قهر ورته ویل د دې ځای څخه ورکېږه. فاطمې په ژړا ورته ویل عمرانه ما وبښه او د یوې هندو نجلۍ لپاره یوه مسلمانه نجلۍ داسې ذلیله د خپله خوا مه شړه. عمران بلازاري هغه داسې لغته ووهله چې شاته پرېوتله او بیا ورته ویل ته مظلومه نه بلکې ظالمه یې. زه به تا وبښمه خو الله جل جلاله تا نه بښي. ته به د مرګ دعا کوې خو مرګ به درته نه راځي. ته به د ژوند په هر قدم د دې سزا ګورې او هیڅکله به د ریشي له لاسه په درانه او ډاډه خوب بیده نه شي. عمران بلازاري هغه همداسې په ځمکه ناسه پرېښودل. لږ وړاندې تللی نه و چې هغه د فاطمې چغه واورېده او د دې سره یې هغې ته غږ وکړ عمرانه عمرانه. عمران بلازاري ودرېده. فاطمه په منډه ورغله او د عمران بلازاري په پښو پرې کلکه ونښته. د هغې ټول بدن رپېدلو او وویل ما کور ته ورسوه، زه وېرېږم. ما دلته څه ولیدل؟ څه رڼا وشوه او ما په هغې کې یو انسان ولیده او بیا هغه له سترګو پټ شو. عمران بلازاري هغې ته وویل د یوې ښځې په داسې ځغاسته ما ته شرم راځي. ته خو باید پوه شې چې د یوې بېګناه پیغلې وینې تویول به همداسې د برېښنا په شکل په تا باندې پر کېږي او ځلیږي. فاطمې د ویرې او ډاډ څخه په لړزېدلي اواز هغه ته وویل ما خپل کور ته ورسوه، زه یوازې نشم تللی. عمرانه په ما رحم وکړه. عمران بلازاري د هغه سره روان شو. فاطمې د هغه یو مټ څخه کلک نیولی و او هغه د ډېر ډار او ویرې څخه د تېرېدلي ماشوم په شان یوه خوا او بلې خوا کتل او روانه وه. په ټوله لاره عمران بلازاري چوپ و. فاطمه وېرېدلې تېرېدلې او لړزېدلې روانه وه. کله چې د هغې کور راغی نو عمران بلازاري ودرېد. فاطمې هغه ته په داسې حالت کې د ډېرې سختې یخنۍ څخه چې جامې ښورېدلې وویل اوس زه څه وکړم عمران؟
عمران بلازري وویل د خپلو ګناهونو کفاره ادا کړه. فاطمې وویل هغه څرنګه؟ عمران بلازري وویل کله چې د اراده وکړه بیا ماته ووایه، بیا به زه لاره درته وښیم. اوس ورځه خپل کور ته ولاړه شي. غوندي یو بل قهرمان راولا، غوندي یو بل قهرمان راولا، ټوټې چې څو منات کړې پر گزار د خپلو تورو، ټوټې چې څو منات کړې پر گزار د خپلو تورو، ټوټې چې څو منات کړې پر گزار د خپلو تورو. هند سیند ته یو لښکر او یو قائد نوجوان راولا، هند سیند ته یو لښکر او یو قائد نوجوان راولا، محمود غزنوي غوندي یو بل قهرمان. خبرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، راتلونکې ورځ عمران بلازاري د راجا ماڼۍ ته ورغلو او د عادت سره سم یې نظام اوریزي او قاسم بلخي ته سبانارۍ ورو، خو هغوی په خپل ځای کې نه وو. بیا ورته معلومه شو چې راجا جیپال دواړه بندیان خپل ځان ته غوښتي. په مخکې پاڼو کې مو ولوستل چې د راجا جیپال او بندیانو ترمنځ څه خبرې شوي. هغوی بیا هم د عمران بلازاري د لارښوونې سره سم راجا جیپال ته د محمود غزنوي د جنګي تکتیکونو په هکله بې بنیاده خبرې وکړې او دا یې هم ورته وویل چې دوی به د راجا پوځ ته په عملي ډول د چلونو او د هغوی څخه د ځان خلاصونې لارې وښیي. هغوی دا شرط کېښود چې د بندخانې څخه مه خلاصوي، یوازې پیره ترې لرې کړي تر څو د هغوی د ذهن څخه د بند خیال او تصور ختم شي. هغوی د راجا جیپال سره داسې اعتماد پیدا کړ چې راجا جیپال په همهغه وخت کې د هغوی د کوټې څخه پیره پورته کړه. نظام اوریزي او قاسم بلخي چې کله بیرته خپلې کوټې ته راغلل، بلازري ته یې وویل چې راجا جیپال ته دا خبر رسېدلی چې سلطان سبکتګین وپاچوي او د هغه زوی محمود واک په لاس کې اخیستی. هغوی دواړه عمران بلازري ته وویل چې د راجا جیپال د حالات څخه داسې معلومیږي چې ډېر ژر به غزني برید کوونکی دی، ځکه چې هغه د سلطان سبکتګین په مرګ ډېر خوښ دی او په دې هیله دی چې محمود ته به اسانه ماتې ورکړي. د دې خبر درې واړه ډېر خفه کړل. هغوی په دې سوچ او فکر کې وو چې سبکتګین مړینه به د غزني د پوځي قیادت باندې څه اثر وغورځوي. نظام اوریزي او قاسم بلخي محمود ته یو یا دوه ټولګیو په مشري کولو او جنګېدلو لیدلي وو. هغوی په دې ډاډه وو، خو دا ورته معلومه نه وه چې په محمود کې به د ټول پوځ د سپه سالار څومره پوهه او قابلیت وي، او هغوی په دې هم نه پوهېدل چې محمود به د خپل پلار په شان په دې لږ پوځ دومره لوی پوځ ته ماتې ورکړی شي او که نه. د هغوی لپاره اوس دا ډېره ضروري وه چې د بند څخه وتښتي او سمدستي ځان غزني ته ورسوي تر څو محمود غزنوي د راجا جیپال په ارادو او د جنګي قوت څخه خبر کړي. عمران بلازاري هغوی د ریښې څخه خبر کړي وو چې دی د خپل ځان او روح څخه هم زیاته خوښوي او هغه د اسلام منلو لپاره چمتو ده، خو پنډتانو هغه د انساني قربانۍ لپاره غوره کړی. عمران بلازاري هغوی ته دا هم ویلي وه چې هغه به دا دواړه د لاهور څخه بیرون باسي، خو هغه به دا نجلۍ حتما د پنډتانو د منګولو څخه راخلاصوي، ځکه چې د دوی خلاصول په خپل مسؤلیت او د ځان لپاره یو چیلنج ګڼي. کله چې د بندیانو د کوټې څخه پیره لرې شوه، عمران بلازاري په همدې شپه د هغوی د تیښتې اراده وکړه. عمران بلازاري د هغوی لپاره ډوډۍ د عادت څخه لږ وروسته راوړه. یو ساتونکي په مخ کې تېرېده، چېرته به ودرېده، چېرته به یې ټوکې ټکالې کولې، په مخ به روان لکه خپل کور ته چې ځي. هغه د ماڼۍ څخه وتلی و، خو خپل کور ته نه و تللی، بلکې هغه لوري ولاړ و چېرته چې باغ و. هلته د شپې هېڅوک هم نه و. د باغ او د راجا د ماڼۍ ترمنځ دیوال و چې دا دیوال دومره لوړ و چې پرته د زینې او رسۍ په هغې نه شوی اوښتلی. د ورځې عمران بلازري دواړو بندیانو ته د کوټې د کړکۍ څخه هغه لاره او دیوال ښودلی و. هغه هلته یوه ونه هم ورته په ګوته کړې وه چې د دیوال څخه بیرون وه، خو څانګه یې په دیوال پرته وه. په ټاکلي وخت نظام اوریزي او قاسم بلخي د خپلې کوټې څخه ووتل او په پټه پټه د کوټې څخه لرې ولاړل. د راجا جیپال په ماڼۍ کې لکه چې شپه راغلې نه وي، ملازمان په منډه یوې او بل خواته تلل راتل. د ماڼۍ دننه د ساز او سرود پروګرام ګرم و او د سازونو اواز صاف اورېدل کېده. د اسونو ښایسته بګیان یې را روانې وې، کېدای شول د نور ریاستونو راجاګان را روان وو. په ماڼۍ کې یوه میله جوړه وه او د ماڼۍ څخه بیرون هم ځای پر ځای د غټو رڼاګانو څراغونه لګېدلي وو. د نظام اوریزي او قاسم بلخي لپاره د دې څراغانو مشکلات جوړول. هغوی د یوه دیوال غاړو ته د تللو کوښښ کولو، خو د دیوال هغه برخه لرې وه چې هغوی هلته ځان رسول غوښتل. هغوی چې په کوم لوري تلل نو مخې ته به یې خامخا څوک راتلل. بالاخره هغوی هغه ځای ته ورسېدل چې هلته د چراغونو رڼا نه رسېدله. د عمران بلازاري د لارښوونې سره سم نظام اوریزي یوه تیږه راواخیستل او 3 ځله یې دیوال پرې ووهلو. د دې سره سمدستي په دیوال باندې یو رسۍ راوغورځول شوه چې د هغه سر یې د ونې د دننه تاو راتاو کړ.
دواړه بندیان یو بل پسې په هغې رسۍ په دیوال وختل. لاندې څخه عمران بلازاري وویل اوس رسۍ لاندې راوغورځوئ او په دې ونه باندې راکښته شئ. د دواړو یو د بل پسې د ونې څانګې ونیولې او په هغه رسۍ راکښته شول. رسۍ یې راټوله کړه. عمران بلازاري د هغوی لپاره اوږدې چپنې راوړې وې چې په هغې کې دوی د اوږو څخه تر پنډیو پورې پټ وو. او د تیر برم حیاتا دا عدل امامتا او د تیر برم حیاتا موسی ابن نصر پشان زمری د میدان راولا موسی ابن نصر پشان زمری د میدان راولا محمود غزنوی غوندی او بل قهرمان راولا د راجا جیپال د ماڼۍ څخه بیرون ټوله دنیا ویده وه. درې واړه په پوره ډاډ سره د خطر له ځای څخه ووتل او عمران بلازاري هغوی له ځان سره خپل کور ته بوتلل. نظام وریځي وویل موږ باید ډېر ژر له دې ځای څخه ووځو. د اسونو انتظام کیدی شي؟ خو عمران بلازاري هغوی ته وویل تاسې له دې ځای څخه په داسې بیړه نشئ وتلی. سهار چې جیرام جیپال ته ستاسې د تیښتې خبر ورکړی شي نو هغه به ستاسې د نیولو امر کوي او کیدای شي چې هغه هیڅ هم ونه کړي ځکه هغه ډېر مصروف دی. خو زما سترګې او غوږونه به هغوی تعقیبوي. د غزني څخه چې دویم ځلې ماتې خوړلې نو لیونی سپی ترې جوړ شوی دی. هغه تر اوسه د پوځ کمي نه ده پوره کړې. ټول قوم د هغه مرسته کوي خو دا مرسته مالي دی. د نور ریاستونو راجاګان او ماراجاګان هغه ته د پوځ ورکولو څخه ویریږي. هغه وسلې او سامان ډېر جمع کړي خو هغه ته د پوځ اړتیا ده. د دې ځای د دود سره سم کوم راجا 2 ځلې ماتې وخوري هغه باید خپل ځای خپل جانشین ته پرېږدي او د خپلې بادشاهۍ څخه لاس په سر شي. د راجا هم دوهمې حملې ناکامه شوې. هغه د جانشین د هغه زوی دی چې هغه ته د درېیمې حملې کولو اجازت ورکړ. نو دا ځل به راجا په هر قیمت د دې حملې د کامیابېدو انتظامات کوي. کیدای شي په دې مصروفیت کې هغه ستاسې د تیښتې هېڅ پروا ونه کړي او دا هم کیدای شي چې هغه ستاسې پسې د ټول ښار لټون او تعقیبولو امر وکړي. زه به سبا ته د هغه عکس العمل معلوموم او بیا به د هغې مطابق ستاسې د دې ځای څخه وباسم او یو څو نورې ورځې به هم پټ وساتم. محمود غزنوی غوندی او بل قهرمان راولا لک دشمن مزل کې د بریا لاره بیان راولا خدای پر دې لاره هغه تللی کاروان راولا هیلی چې ژوند شي بیا حیات. خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو نظام وریځي او قاسم بلخي جاسوسان نه بلکې هغوی د پوځ منصبداران وو. د ډګر مجاهدین او د شپې په ناڅاپي حملو کې مهارت لرلو او عمران بلازاري یو تجربه کار جاسوس و ځکه نو د هغه سوچ او فکر د هغوی دواړو څخه جدا و. هغه ویل که تاسې دلته نورې ورځې پاتې شوئ او راجا جیپال په تللو کې بیړه وکړه نو موږ درې واړه به د هغه د کومې مهمې پوځي زیرمې ته اور واچوو. نظام وریځي وپوښتل ایا دا کار به ممکن شي؟ عمران بلازاري ځواب ورکړ څنګه به نه کیږي. دا کار د راجا جیپال د دویمې حملې څخه مخکې هم کیدای شو خو دلته چې موږ کوم کسان وو هغوی خپلو کې سره وجنګېدل او هغوی د مړو سره د یوې نجلۍ مړی هم پیدا شو. شاید چې په خپلو کې د جنګېدو سبب یې همدا نجلۍ وه. موږ دومره ناکام شو چې غزني ته مو په وخت خبر هم ورنکړی شو چې حمله کېدونکې ده. قاسم بلخي وویل ته خو هم د یوې نجلۍ په لوبه کې پرېوتی یې. عمران بلازاري وویل خو زه خپل مسؤلیت په دې لوبه کې له یاده نه باسم. زه به د یوې پیغلې څخه د غزني عظمت قربان نه کړم. دا کیدای شي چې تاسې دواړه د هغې پیغلې څخه قربان کړم خو دا انتظام به مې انشاءالله حتما کړی وي چې د راجا جیپال لښکرې کله په غزني باندې د حملې لپاره روانې شي نو د غزني پوځ به د پېښور شاوخوا د دې لښکر د هرکلي لپاره موجود وي چې زما سره د خبر استولو لپاره هر څه شته. نظام وریځي وویل د اندېښنې خبره دا ده چې سلطان محمود غزنوي به د ټول پوځ قیادت وکړی شي. قاسم بلخي وویل موږ ته پکار ده چې ډېر زر هلته دا خبر ولېږو تر څو هغه د خپلو ګاونډیو مسلمانو ریاستونو سره په کومه لانجه کې پرېنوځي. عمران بلازاري وویل د غزني د حالاتو نه موږ هېڅ خبر نه یو. غزنوي غوندي او بل قهرمان راولا دا خاورن نړتیاوي نهات لالو. خبرونه درنو او قدرمن اوریدم د غزني حالات ډیر خراب وو.
ځکه د سلطان سبکتګین وفات هغه وخت هغه مسلمانان واکداران بیا راویښ کړل کوم چې سبکتګین په خپلو بړستونو کې منډلي وو. د هغوی سترګې اوس د غزني په سلطنت باندې وې. هغوی یو ځل بیا د خپل منځي جګړو لپاره تیاري نیوله. د هغوی دا نظر و چې په محمود کې هغه صلاحیت او استعداد نشته چې د هغه په پلار کې و. خو هغوی ته دا معلومه نه و چې سلطان سبکتګین د یو کار څخه مخکې ډیر سوچ او فکر کولو. هغه د ګاونډیو مسلمانو واکدارانو سره د جګړې پر ځای دوستي غوښتله، خو محمود په فکر کولو کې تیز او په عمل کې د هغې څخه هم ډیر تیز و، ځکه هغه ځوان او خپل وخت یې په خبرو نه ضایع کولو. هغه وخت په کاشغر کې د الخانیانو حکومت و چې دا خلک مسلمانان وو. په بخارا کې د ساماني واکدارانو تسلط و، دا هم مسلمانان وو. دریم اړخ ته چې د ترکمني کورنۍ ریاست او څلورم لوري ته چې د غوریانو بادشاهي وه چې د غزني سلطنت د هغوی په منځ کې راګیر و. د دې ټولو ریاستونو جغرافیوي حالت داسې و چې دا ټول باید د یوه مملکت ولایتونه وي، خو سره د دې هم د ټولو نظر په غزني و. هغوی په خپلو کې سره متحد نه وو او اسلامي اړیکې هم له یاده ویستلې وې. یوه ورځ هغه ته دا خبر راغی. د یو بل بت ماتونکي د ناول درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې څنګه خبر راغلی دا به په راتلونکي خپرونه کې ان شاء الله تعالی واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د پتمانو او ویاړلو چې وساتي عزت د پتمانو او ویاړلو چې وساتي عزت د پتمانو او ویاړلو. دا حال پما محسن باندې هم دغه زمان راولا. دا حال پما محسن باندې هم دغه زمان راولا. محمود غزنوي غوندي او بل قهرمان راولا.